consider آیا ته فکر کوي چې مشر پاچا خان ګل خانو ته کوشش کوي په خپل پوښتنه کې وایي چې دا تعریف شکیب کوي ورور مې زه څه کاره یم چې تعریف وکم د نړیوالو اصولو په اساس پاچا خان که چیرته دننه په پښتونستان کې د پاکستان پاسپورت اخیستی و پس د تا د خبرې په اساس ځکه زه نه پوهېږم چې پاچا خان د پاکستان پاسپورت لره که نه که چیرته پاچا خان د پاکستان پاسپورت اخیستی و پس دا هغه پښتون رهبر دی چې پښتونستان یې خرڅ کړی پښتونخوا هغه سره بحث وکړم لکه څنګه چې تاسو ښکته کړئ ما هم ښکته کوي اما په نرمې لهجې خلک ګمراه کوي کوم چې زه طرفدار نه یم او کله چې د تا غوندې یو انسان هلته ورځي تر څو د نرمې لهجې زهر افشا کړي بیا حمزه ورور راجګوي کوم ته چې بیک اپ په سیاست کې ته ورته وایي بیک اپ سپورټ حمزه راپورته کوي تر څو خلک تا وانه وري او بیرته د دوه تله درنه شي نو زه دلته د دې د خاطره مشره راغلم چې کله هلته هغه حمزه راپورته که او ستا په اړه یې مسکنسپشن خپروه یعنی کومه نظریه چې ستا ده هغه ماته معلومه ده صحیح ده چې موږ نظریاتو سره مشکل لرو زما نظر دا دی چې ته هغه وخت افغان کیدای شي چې تذکره او پاسپورټ ولري ستا نظر ماته ځکه محترم دی چې ته وایي چې زه د طالب د خاطره د افغانیت نه نشم تېرېدی کوم چې بیا ماته محترم دی او زه یې اپریشیټ کوم سو زما کار همیشه دی چې زه کله وګورم چې یو چا سره انفیر لوبه کیږي زه حداقل هغه انسان وشم کولی بیک اپ سپورټ کوم زما راتګ دا و چې دلته تا بیک اپ سپورټ کوم یوه خبره دومه خبره دا ده چې زه په پښتونخوا باندې خدای پاک د داسې یوه ورځ راولي او دا مشره درته قسم خورم یعنی کامره به مې روښانه کړم په قرآن به درته قسم وخورم چې دا خبره د زړه نه درته کوم مخکې د لویسا خورکۍ ویلې چې د ښځو زور موږ ورته تسلیم یو تیر ځله ما هغه خورکۍ فکر کوم په بحث کې خفه کړې وه زه د هغې د خاطره بخښنه غواړم ما یو شی وایم زه جدي وایم د پښتونخوا خلک د رهبر د اړخه ډیر کمزوري دي مثلا فکر وکړئ صدیق خان دی که صادق خان دی د په ټیک ټاک کې یوه ویډیو جوړه کړې خلکو څومره مینه ورکړې پس زه وایم که چیرته دغه د ګل خانانو په ځای دننه په پښتونخوا کې اصیل پښتانه راپورته شي او پښتونخوا ته داسې اصیله نظریه ورکړي چې دغه پښتونخوا یو منزل ته ورسوي ما شکیب ته څه چې زه راشم په پښتونخوا خبرې وکړم اصلا ما ته په کار نه دی په پښتونخوا بحث وکړم لکه څنګه چې موږ وایو چې موږ افغانان اول باید د افغانستان غم وخورو بیا په پښتونخوا وغږیږو زما نظر دا دی الله دې تا ته توفیق درکړي چې ته په همدې شکل دننه په پښتونخوا کې د کم اصلو سیاستمدارو چیرې خلکو ته وښایي او ډیر فوکس د پښتونخوا په هغه مظلوم ولس وکړي چې اوس هر څوک فریب ورکوي او هر څوک ته استفاده کوي دا زما ټول نظریه وه مشره چې دلته راغلم او د دې د خاطر راغلم چې زه وشم کولی تاسو بیک اپ سپورټ کوم الله شاید دی په دې نیت رانغلم چې ټیک ټاک باندې او په دې سیاست کې خلک کوشش کوي ګروپینګ وکړي که نه او کله چې دوه مخالف راوځي چې یو چې تا سره تا ته پته ده زه حمزه سره نه نوم د طالب په مخالفت کې اتفاق لرم یعنی طالب په مخالفت کې که ټي ټي پي دا که افغان طالب دی د هغه په مقابله کې زه حمزه سره اتفاق لرم د ګل خانیزم په نظریه کې ورسره اختلاف لرم دغه شان تاسو سره یا چې څومره ډاکټر نجیب ننګیال سره یا هر هغه سړی چې طالب ته لابیګري کوي هغې سره نوم اختلاف لرم پرون مې ورسره هم لرم زه خپل نظریاتو باندې کلیر یم تاسو سره یو براډ ته یو ځل راغلی او تاسو سره ما کوشش کوم بحث وکړم خو کېدای شي هغه وخت کې ما غوښتل چې زه ستاسو اول نظریات سټډي کړم خو په هغې کې تاسو ډېر اکسټریم حده پورې لاړئ او شخصي اټیکس مو وکړو خاص کر زما په مډریټر باندې نو د هغې نه پس هغه بحث زموږ مخکې زه خو دا غواړم چې تاسو سره زه مخکې هم بحث وکړم او ځینې نظریاتو باندې ما ورته ترمنځ هغه اختلاف چې دی هغه مخکې ته راشي چې کېدای شي ته دلیل لرې زه پرې پوه شم صحیح یو عرض درته کوم مشره کله چې زه بخښنه غواړم په دې معنا نه وي چې ما اشتباه کړې زه بخښنه د دې د خاطره غواړم چې شکسته انسان یم که چېرته تاسو هغه بحث لرئ بیرته یې پلی کوئ او په هر ځای کې مو که ثابته کړه چې زه ملامته یم صحیح ده دا چې تاسو بله موضوع غواړم کلیر کړم مشره کله چې تاسو وایي چې زه طالب سره مخالفت لرم فلان بستان زما هدف دلته د دې راتګ نه یو شی دی زه دننه د افغانستان په کورنیو چارو کې اجازه هیڅ ډول ګل خان ته نه ورکوم چې دخالت وکړي په همدې شکل خپل ځان ته زه فکر کوم دا حیثیت نه لرم ګل خان په ستاسو نه ځان پوهیل غواړم ته نه تاسو مثلا په یو ګل خان ته د پښتونخوا یو ګل خان ته د اجازه نه ورکوي
په شمول د تاسو افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي او پنجابي ته دا اختیار څنګه ورکوي چې ګل خان هم هغه کریټ کړی دی، طالب هم هغه کریټ کړی دی. سترګو زه غواړم دا جواب درکړم مشراو د دې احساساتي کېږو په نه ځکه تیر ځل تا د یو حیوان تاسو زه احساساتي سړی ښکارم ځکه تیر ځل مناظره کې تاسو د یو حیوان دغه زه خو بالکل نه احساساتي کوم. تاسو سره زه مخکې تاسو کې منی خاصه اوس په احساساتو کې نه نه زه تاسو ماته قسم راکړم د پښتونخوا خلک هم ناستي افغانان هم ناستي. زه وایم ګورئ تاسو په پښتونخوا وغږیږئ مونږ ته افغانستان پرېږدئ، اما که چېرته تاسو وایئ یو دقیقه خو ګوره نه پرېږدئ کنه سړی تاسو په پښتونخوا تاسو هم پښتانه چې پکې منځ کې اخلي که یو دقیقه د خوله کنټرول کې اوسي په هر څه پوهېږي، اما که په منځ کې درز و غبل وکړي هر څه درنه خرابېږي. عرض دا دی چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، تاسو په پښتونخوا کې اوسېږئ، نو تاسو به اول پښتونخوا جوړوئ، مونږ به افغانستان جوړوو، بیا به دواړه سره یو ځای کېږو. نو تر څو پورې چې د تاسو پښتونخوا تباه او بربادي او تاسو افغانستان کې نښتي وئ او زمونږ افغانستان تباه او بربادي او مونږ پښتونخوا کې نښتي وو، دا د ګوړې اچار دی، د دې نه څه نه جوړېږي. پس ما اولنی عرض دا دی چې قوانین دا وایي آیا ته فکر کوي چې مشر پاچا خان ګل خانو ته کوشش کوي په خپل پوښتنه کې وایي چې دا تعریف شکیب کوي ورور مې زه څه کاره یم چې تعریف وکم د نړیوالو اصولو په اساس پاچا خان که چیرته دننه په پښتونستان کې د پاکستان پاسپورت اخیستی و پس د تا د خبرې په اساس ځکه زه نه پوهېږم چې پاچا خان د پاکستان پاسپورت لره که نه که چیرته پاچا خان د پاکستان پاسپورت اخیستی و پس دا هغه پښتون رهبر دی چې پښتونستان یې خرڅ کړی خپل هویت یې خرڅ کړی او بالکل ګل خانو کې پاسپورت درلود. تاسو په خیال باندې په دغه اصولو باندې ځولا نړیوال اصول دي نړیوال اصول دي نړیوال اصولو کې یعنی کم سړی چې د پښتونخوا پاسپورت لري دا ګل خان شو، یعنی د پښتونخوا 15 کروڑه خلک ګل خانان شو. پښتونستان پاسپورت نه لري وروره ته څه وایي؟ نه پښتونستان کې یا په پښتونخوا کې چې کم خلک پاکستانی پاسپورت لري دا ګل خانان شو. صحیح او so I agree with you. ستاسو په تعریف باندې دا راته وایي چې په 15 کروڑه خلک یو افغان شته او کنيشته هر هغه څوک چې دننه په پاکستان کې پروت دی او تر اوسه پورې د پاکستان شناختی کارت او پاسپورت نه دی اخیستی، یعنی رسما خپله خاوره او خپل هویت په پاکستان نه دی خرڅ کړی، زه هغوی ته اصیل پښتون وایم په پښتونستان کې. مثال په توګه څوک دی؟ مثال په توګه په قبایلو کې په وزیرو کې په آزادو قبایلو کې په لسګونه او په زرګونه خلک اوسېږي چې دوی د پاکستان پاسپورت او یا شناختی کارت نه لري. د مثال اجازه راکړه مشر چې زه جواب اوس درکړم. د مثال په توګه ګیلمن چې یو سیاسي شعور لرونکی انسان و کله چې پوهېږي چې د پاکستان د پاسپورت د اخیستلو سره د خپل هویت او خپله خاوره خرڅه کړي د پاکستان د پاسپورت نه تېرېږي او شهادت بهتره بولي د غلامۍ د ژوند نه. د مثال په توګه ډیری هغه پښتانه چې دننه په پښتونستان کې اوس هم وایي چې موږ به په عمر کې د پاکستان شناختی کارت وانخلو او اوس هم د مهاجرو په نوم پیژندل کیږي او په زوره د پاکستان نه ویستل کیږي. په اصل کې دا مهاجر نه دي، دوی په پښتونخوا باندې صلاحیت لري، پښتونخوا یې خپله خاوره ده، ولې د دې د خاطره شناختی کارت او پاسپورت د پاکستان نه اخلي چون سیاسي شعور لري. صحیح مننه. دا راته وایي چې په افغانستان کې کم خلک د په دې وخت کې په حکومت کې دي او د پاکستان پاسپورت لري هغوی ته ګل خانان مني. ما مخکې ویلې د افغانستان په کورنیو چارو باندې زه تر ډېره حده پورې د ګل خان سره نه غږېږم، اما یو ځل بیا تاسو ته دومره لنډ ویلی شم چې هر هغه څوک چې په اوسني شرایطو کې دننه په افغانستان کې په حکومت کې دي، معنی دا ده چې په اوسني نظام او د افغانستان په خاوره او په 15 میلیون نفوس باندې حاکمیت لري او که چیرته دوی ور باندې حاکمیت لري، دوی چې د افغانستان پاسپورت لري، بنان که دغه نن د پاکستان د پاسپورت ترڅنګ د تا سره د امریکا پاسپورت هم د کاناډا پاسپورت هم در سره د اروپا پاسپورتونه مو ګرځوي او ترڅنګ د افغانستان پاسپورت ولري، ته ماته چې د افغان یې. زه شخصا مشره په اوسني شرایطو کې 3 پاسپورټه لرم، د امریکا، د کاناډا او د افغانستان. سو زه ځان ته افغان ویلی شم، بالکل یې ویلی شم ځکه زه د افغانستان پاسپورت لرم. زما ستونزه د تا سره دا نه ده چې ته د یوازې د پاکستان پاسپورت ولري، زما ستونزه تا سره دا ده که ته ځان ته افغان وایې ته باید د افغانستان پاسپورت ولري. زه پوه شوم. دا راته ووایه چې په خپله ته 3 پاسپورټونه لري، ته ځان ته افغان وایې، خو که زه د پاکستان پاسپورت لرم یا د پښتونخوا 15 کروڑه پښتانه د پاکستان پاسپورت لري ټول ته ګل خانانو لیست کې ورویشتل. نه
نه اشتباه نه کوېسچن واخلم سوال نه پوښتنه زما خبره غلط پوښتنه خو واخلې کنه پوښتنه ده پس ما په اړه مې سپورټ ولې غني چې د افغان جوړېدلو لپاره د پښتونخوا 15 کروڑه خلک به افغانستان ته ځي او دغه تابعیت واخلي دا ډیفینیشن ته کوم ځای نه د ګلخانیزم یا د افغانیت کې یعنی په کوم ډکشنری کې په کوم نېشنلیزم کې په کوم کتاب کې تلوسته ځان ته ویل غواړم پسترګو اول خو دلته دوه خبرې شوې لومړی زه ټر په پر پټونکو نه کرکه لرم تاسو زه مس کوټ کړم تاسو ویلې چې تخپل 3 پاسپورت لري ځان ته افغان وای او د پاکستان خلکو ته ګلخانان وای زه د پاکستان خلکو ته ځکه ګلخان وایم چې هغوی فاقد د افغانستان د پاسپورت دي یعنی هغوی د افغانستان پاسپورت نه لري که چیرته د افغانستان پاسپورت هم ولري د پاکستان هم ولري بیا ماته افغان دی ماته شرط دا نه دی چې تا حتمن د پاکستان پاسپورت باید سیرې کې یو دقیقه صبر دوه پوښتنې ته مې جواب نه دی درکړی زه اورم بس په مزه مختصر جواب زما بله پوښتنې نه ګوره جان مې کله چې پوهېږي چې زما جواب چې دی بیا مې مس کوټ کومه پاسپورت او تر څنګ ته د افغانستان پاسپورت هم واخلي ته ماته محترم افغاني الله دې راوله اما که چیرته ته ماته وایي چې نه زما سره یوازې د پاکستان پاسپورت دی او زه د افغانستان پاسپورت نه اخلم ماته بیا محترم یې خو محترم ګلخاني دا زما نظر